پروفیسر ابراهیم اظهار صاحب ته د مختصر کلام لپاره هغوی ته بلنه ورکوم چې راشي او موږ سره خپل کلام شي. ښاغلی ابراهیم اظهار. ټولو مینوالو ته په دې پروګرام کې ستړي مه شئ وایم. ځینې شخصیات داسې دي چې موږ د ډېر وخت نه پېژنو، په هغې کې سیکرټري صاحب دی، زموږ د کالجز په حواله زموږ مشر هم پاتې دی، دغه رنګه شوکت حیات صاحب د فضل الرحمن صاحب د نورو د زر کلاس فیلو په حواله د ډېر وخت نه پېژنم. په ډپارټمنټ یې داسې دی چې موږ ته وخت نه راکوي، د ریټایرمنټ نه پس به ورسره وګورو که خیر. ایم پی اے صاحب ښه لویه نامه لري. د دې نه علاوه طیب جان ته، راشد خټک ته مبارکي ورکوم. الله دې وکړي چې دوی نور کتابونه هم چاپ کړي. د اقبال شاکر د یو غزل جواب ما کړی: سر ته مې کښېنه په قلاره ماله خوب نه راځي، سر ته مې کښېنه په قلاره ماله خوب نه راځي، په ما څه چل شوی د یاره ماله خوب نه راځي، د بیکارۍ الزام مې مورې په چا مه لګوه. شفق صاحب: د بیکارۍ الزام مې مورې په چا مه لګوه، مینې ایستلی یم د کاره ماله خوب نه راځي، هر یو غمي ته دې په مینه مینه بیا بیا ګورم، هر یو غمي ته دې په مینه مینه بیا بیا ګورم، د محبوبې د غاړې هاره ماله خوب نه راځي، ستا محبت کې خو مې لار د صحرا ونیوله، ستا محبت کې خو مې لار د صحرا ونیوله، په لیونیانو کې مې شماره ماله خوب نه راځي، منم چې تا مې لار څارلي د احسان دې منم، منم چې تا مې لار څارلي د احسان دې منم، ما هم څارلي تا له لاره ماله خوب نه راځي، زه مې هم خپلو تربورانو غورځولی یم. سیکرټري صاحب: زه مې هم خپلو تربورانو غورځولی یم، لکه یوسف د کړماره ماله خوب نه راځي، چې زه مې هم خپلو تربورانو غورځولی یم، زه مې هم خپلو تربورانو غورځولی یم، لکه یوسف د کړماره ماله خوب نه راځي، چې د روزګار مخه مې نشته دی په دې وطن کې، چې د روزګار مخه مې نشته دی په دې وطن کې، کلی به پرېږدمه اظهاره ماله خوب نه راځي. دا ښاغلی پروفیسر ابراهیم اظهار صاحب